دا بګړی په وجود څومره غني دی خو په برخه جوارګر دی تاواني دی تار تار پروت دی چا راټول نه کړو سایله تار تار پروت دی چا راټول نه کړو سایله د پښتون وطن ګریوان د لیوني دی 23 ستمبر د پښتنو د کلتوري ورځې یا پښتانه د کلتور په حواله جوړوي او لمانځي او دا اعزاز د پښتو اکیډمي دی چې مخکې د دې ورځې تصور خو وو خو اجتماعیت یې نه و انفرادي طور به و په 23 دسمبر 2015 کې چې کله د اکیډمۍ لخوا نړیوال سیمینار و په دا نړیوال سیمینار کې د پراخ او د لوی وطن د افغانستان ټول منورین او دارنګه د پښتونخوا وطن راغلی میلمانه قلمکار ادیبان صحافیان جرنالیست منورین ادیبان دام راغلی وو او پښتون لکه کائناتي څوک په هره خاوره میشته دی ووسي کراچي زموږ یو بل وطن یو خاوره ده چې زموږ ډېر منورین هلته وو هلته دي د هغه ځای څخه فعالیت لري دې سیمینار ته د کراچي منورین هم راغلي وو یو رنګه د لر هوبر پښتانه ټوله منورین چې ستوري زه ورته وایم په دا سیمینار کې دا خبره کښېښول شوله د اکیډمۍ د کوټې اکیډمۍ لخوا چې یو داسې ورځ باید چې وي چې هغه د پښتانه د کلتور نمایندګي وکړي هم په دغه 23 ستمبر 2015 کې دا ټولو منورین د لر اوبر پښتنو د اکیډمۍ دا خبره تایید که او زه د دغه تایید کولو سره سره د اکیډمۍ منورینو ته مبارکي وایم او بیا کلتور دی څه شي د کلتور ضرورت څه دی د دنیا هر انسان چې هر ځای او په هر ګوټ کې وي په انفرادي طور یا په اجتماعي طور د ژوند کومه طریقه یا کومه سلیقه یا طرز ژوند تیرول یا کول دا د کلتور دی او زه له ځانه وایم چې دا کلتور څه معتبره څه مقدس هم نه دی نه دا حواله چې زه په دا حواله جوړوم چې زه در نورو اصل یم بلکې زه دا وایم چې دا یو معنا لري دا یو بقا لري څنګه بقا څنګه معنا چې یو قدر چې کوم دی قدر د هغه قدر معنا او بقا چې د هغه ضروري ده رسمیات څوکه څوکه له منځه ځي یا ختمیږي او چې کله په ختم کېدو سي او ختمیږي او نوي نسلونه چې را روان وي هغه ته باید چې یو میسج یو سمبول یو لاره یو پیغام یا د ژوند د تېرېدلو یو دستور دغه د نن منورین ورپرېږدي ځکه چې یو بچی چې په کوم ماحول کې سترګې غوړوي کم کلچر یا کم کلتور چې پر ده غالبېږي او دی خپل کلتور چې نسي ښکاره کولی یا د هغه په ښکاره کېدلو دی شرمېږي هلته بیا زه دغه کلتور مناول جوړول هلته بیا زه واجب او فرض ګڼم ځکه چې د دنیا قومونه هغه چې دي په قدرو ولاړ دي
او پښتانه په دا حواله ډېر په تاریخ کې منورین پاته سوي دي که قدر لري هغه پښتانه دي. په دغه حواله به په تالار کې زموږ سره ناست ډېر منورین څوک شته هغه به خبره کوي. خو زموږ د دې اوسنۍ غونډې د نننۍ غونډې صدارت چې کوم دی د هغه دپاره زه بلنه ورکوم سید خیر محمد عارف ته چې زموږ د پښتو اکیډمۍ صدر دی. دته خواست کوم چې دی راسي صدارتي چوکۍ سنباله کړي. او نن موږ په تالار کې یو داسې دروند میلمه لرو چې هغه د هیڅ رسمي تعارف محتاج نه دی، چې د فن دنیا یې د خپل فن په حواله پیژني، علمي دنیا یې د خپل فکر په حواله پیژني، او ساز و آواز یې په لر و بر کې د موسیقار په حواله پیژني. او زه داسې هم پیژنم چې زه اوس زموږ دا دروند میلمه د کوټې په پوهنتون کې 4-5 کاله پرې وزیم سره پاته سوي یو او بیا چې سره تللي یو نن سره وینو. او بل د اسلام آباد عبداللاور د پنکدې ډایرکټر دی. موږ خو داسې بدنصیبه څوک یو چې د دنیا تیارې وینو او خپل رڼا به راڅخه پټ وي، د نور ستوري وینو خپلو لمرو باندې مې سترګې بریښي. او هغه نوم چې کوم دی ما تاسو ته وویل چې د هیڅ رسمي تعارف محتاج نه دی. زه چې هر الفاظ هر لفظ ورته کښېږدم هغه د ده و فن ته د ده و شخصیت ته د ده و علم ته هغه عاجزه دی. زه مزید نور الفاظ نه ادا کولی شم نه یې کولی شم. زموږ هغه دروند میلمه چې زموږ د لر و بر پښتانه وطن ویاړ او فخر دی، او نن یم زه په هغه نامه رابولم پروفیسر جمال شاه چې راسي د دروند میلمه په حیث خپله چوکۍ سنبال کړي. او زه دلته ووایم جمال شاه صاحب ته چې آئینہ مجھ سے میری پہلی سی صورت مانگے، آئینہ مجھ سے میری پہلی سی صورت مانگے، میرے اپنے میرے ہونے کی نشانی مانگے. د ډېر عرصې بعد سره لیدل کتل سوي دي. او بیا زه دا خبره وکړم چې دا تالار دا ټوله موږ ته منورین ناست دي، په دې کې د 57 ستوري هم ناست دي، د نن زیري هم ناست دي، او زموږ نمایندګان هم ناست دي. د پښتون قام د پښتون د بقا د پښتون په خاوره چې کم جدوجهد کم تحریکونه دي او د دوی کمې ویناوې دي د هغه څخه جهان خبر دی. زموږ څه په دا تالار کې سینیټر محمد عثمان لالا را سره ناست دی، او سینیټر محمد عثمان لالا هم زما د پوهنتون ملګری، او دا رنګه ډېر نمونه شته چې شاید دا وخت زما په ذهن کې نه راځي. او بل زما د پوهنتون ملګری پروفیسر تواب صاحب که څه هم دی اوس هر ځای ډایرکټر دی، خو اوس هم زه پروفیسر بولم. پروفیسر تواب صاحب هم ناست دی نه، او زموږ خویندې ناستې دي. زه ستاسو او د دوی د ټولو شکریا کوم